په سجده کې یوه دا خبره ده عزیزانو چې که سړی راولاړ سو په سجده کې دا دواړې پښې د مځکې څخه دومره قدر پورته کې سبحان ربی الاعلی بس څو ټیم ولګېدی وایي 2-3 سیکنډه ولګېدل سبحان ربی الاعلی دومره وخت قدر یې دواړې پښې د مځکې څخه پورته سولې د ده لمونځ ولاړې ختم سو لمونځ یې فاسد سو سلام وګرځوه د سره خپل لمونځ وکړه لکه کوچنیانۍ چې لمونځ کوي هغه په سجده کې دې دواړې پښې پورته کړي که دا رقم یو سړي اوس ما چې پورته سو بېرته کښېښه ورسوله پروا نه لري لیکن که دومره قدر ټیم ولګېدی یا مجبوري یا بغیر د مجبوري دومره قدر ټیم ولګېدی سبحان ربی الاعلی ما خیال 3 سیکنډه به هم نه وي لګېدلي ټیک شولو بیا دا لمونځ نه صحیح کېږي دا لمونځ به د سره راګرځوي او بیا په سجده کې عزیزانو په سجده کې شرط دا دی چې تا سجده وکړله په سجده کې دا ته راپورته سولې ته دومره راپورته سولې دواړه لاسونه دې پر مځکه پراته دي زموږ د پښتنو لمونځونه نه دي زموږ د پښتنو لمونځونه عرب دی زورور لمونځ کوي خدای وایي سنت نه کوي نفل نه کوي داسې زورور لمونځونه کوي داسې سلفیان دي زموږ سلفیان غټ خر به یې زموږ به یې وروره بس پر امام صاحب یې ځان تړلی نه رکوع نه سجده چې دا کله سلفی سو لمونځ یې برابر شي داسې زبردست رکوع داسې زبردست سجده والله اریان بسې چې خدای په مړش کې ودونه غټ پې وقوف او چې هلته ولاړې لمونځ یې برابر کړي ټیک شولو نو خبره دا ده دا ته چې سجده کوې نو که دا سړی د سجدې سره راپورته سو لاسونه پر هغه ځای پراته وو سر یې ماځ لږ راپورته کوي بېرته سجدې له ولاړې دا یوه سجده سوه په لمانځه کې په هر رکعت کې 2 سجدې کول دا فرض دی نو که چا یوه سجده وکړله دا لمونځ نه صحیح کېږي